بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو ورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر او تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو د غم ار مصیبت او درنه پامنه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو، نن د یو نوی او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه د محبت لپاره وظیفه را. عزتمندو، د محبت لپاره به نور هم تاسو ډیر وظایف اوریدلی وي، کتلی بم وي او کړي بم وي، لیکن دا نن چې کوم وظیفه را زما عزتمندو اسانه وظیفه ده او ډیره مجرب ترین وظیفه را. عزتمندو، که چېرته څوک دا غواړي چې یاره زه د محبوب سره محبت کوم، زما د محبوب دی هم زما سره محبت وکړي، زما د مطلوب دی هم ما سره محبت وکړي، نو د هغې دپاره زما عزتمندو دا یو عظیمه او اسانه وظیفه را. دا وکړئ انشاءالله الله رب العزت په هغه محبوب ستاسو تابع کړي. اوس که بالفرض یو نارینه دی او هغه د زنانه دپاره دا وظیفه کوي په دې غرض او په دې خیال باندې چې یاره د محبوب او دغه شانتي د معشوق زما تابع شي، زه چې چا سره محبت کوم دا چې کوم دی نو ما سره محبت وکړي، دې دپاره چې یاره زمونږ د دواړو نکاح وشي، نو د دې لپاره تاسو دا کولی شي. دغه شانتي که بالفرض یو زنانه ده، یو جنۍ ده او د هغې یو هلک خوښ دی، نارینه خوښ دی او هغه دا غواړي چې یاره زه دې یعنې ده ته په نکاح باندې شم او زمونږ د یعنې په نکاح شرعي محمدي سره چې کوم دی نو نزدېکت وشي او موږ د یو ځای شو، نو زما عزتمندو د دغې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شي. الغرض صرف او صرف د رشتې دپاره تاسو دا وظیفه کولی شي چې کوم ستاسو محبوب دی تاسو سره محبت نه کوي او تاسو وایئ چې دا زموږ سره محبت وکړي، نو د هغې دپاره دا نه چې یاره ګینې یو هلک دې راپاسي او هغه ناجایز عمل دپاره دی چې کوم دی نو دا وکړي چې یاره زه دې دپاره دا وظیفه کوم چې یاره یو جنۍ د ما سره محبت پیدا شي او زه هغه یعنې غلطه استعمال کم او ناجایز فایده ترې نه واخلم او د نکاح او د رشتې اراده نه وي، نو د هغې دپاره دا وظیفه تاسو نشئ کولی. دغه شانتې زما عزتمندو بعضې خلک داسې چې هغه په قهر باندې اخته وي، یعنې د نارینه سره چې کوم دی نو بدعملي کوي او د هغې دپاره چې کوم دی نو د وظایفو مطالبه کوي، نو زما عزتمندو دا یاد ساتئ چې ګورئ د هغې دپاره دا وظیفه نشئ کولی. د دې زیان او نقصان به تاسو ته چې دی نو رسیږي. اوس د الله رب العزت نوم ته څنګه د ناجایز شي دپاره استعمالوي؟ لکه د عقل نه کار اخیستل پکار دي، دونه دماغ نه سوچ او دغه شانتي کار واخله، فایده ترې نه واخله چې تا له الله تعالی دماغ درکړي دي، نو ته د الله تعالی نوم څنګه د ناجایز شي دپاره استعمالوي؟ یار بهرحال یوه ښځه ده او د هغې خاوند د دې سره وران دی، نو که دغه ښځه زما عزتمندو د نیمې شپې دا وظیفه وکړي، نو دغه خاوند به چې کوم دی نو تابعدار شي. یو خاوند دی لیکن ښځه چې کوم دی نو د دې خاوند سره زړه نه لګي، یې بل څوک وخت یې بل څوک نه دی خوښ، خو اوس د خاوند سره زړه نه لګي، نو که خاوند د وظیفه وکړي نو د ښځې په زړه کې به محبت پیدا شي. زما عزتمندو دا ډېره زیاته مجرب ترینه وظیفه را او دغه شانتي اسانه وظیفه را. دا وظیفه وکړئ او دغه شانتي خپل پارټنر یعنې کم چې ستاسو د ژوند ملګری دی د هغه په زړه کې چې کوم دی نو محبت پیدا کړئ. زما عزتمندو د وظیفې سره سره چې کوم دی نو د هغه سره ښه خوی ښه اخلاق استعمالول دا هم چې کوم دی نو ضروري دي. لکه یو ښځه د هغه خاوند ورسره محبت نه کوي او دا ښځه چې کوم دی نو وظیفه خو کوي لیکن صحیح اخلاق د خاوند سره نه استعمالوي، په مینه محبت د خاوند سره خبرې نه کوي، نو بیا به خامخا هغه ورسره محبت نه کوي. بهرحال زما عزتمندو دا وظیفه داسې ده چې د نیمې شپې څه ټایم هم چې راپاڅېدې دا شرط پکې نشته چې یاره ګینې 12 بجې 1 بجه 2 بجې دا قید پکې نشته دی، خو چې اوده شي بیا به راپاڅې. که بالفرض یو سړی اوده کېږي نه او دغه شانتې چې دی دا وظیفه کوي، نو بیا د نیمې شپې یعنې 12 بجو نه پس دا وظیفه کولی شي. د شپې یو سړی دی ډیوټي ده خوب نه کوي یا ناوخته اوده کېږي، نو چې شپه نیمې له ورسېږي دا 12 بجې شوي، نو بیا هغه ټایم کې دا وظیفه کولی شي. او که بالفرض داسې نه نو د شپې راپاس او دا وظیفه وکړه، موبایل ځان ته پټیم کا، الارم ځان ته پټیم کا. که بالفرض ته چې کور کې مانه خلک خبرېږي، نو بیا دا وایبریشن پې ولګوه، بالښت د لاندې موبایل کېدوه، هغې سره به چې دی راپاسې. بهرحال دا وظیفه د نیمې شپې کول دي. که بالفرض یو سړی دی او هغه پوره نیمه شپه نه بس اوده شو او راپاڅېدو 11 بجې دي، نو بیا 11 بجې هم کولی شي چې خوب یې پکې وکړو، بس چې دی هر کله بیا راپاڅېدو، که هر څونه خوب ده وکړو دی راپاڅېدو دی دا وظیفه کولی شي. نو زما عزتمندو طریقه یې داسې ده چې نیمې شپې راپاڅېدې نو بیا اودسه دا وظیفه کولی شي. دې دپاره دا شرط نه دی چې ته پاس او ته اودس وکړه د کور خلک په ځان باندې خبر کړه، نه هم په دغه خپله بستره کې په خپل کټ کې هم په هغه ځای کې چې کوم دی نو
وظیفه چې د شروع کا تسبیح ځان سره وساته کاونټر ساتي او کو دا نور تسبیح ځان سره ساتي پاغي باندې شمیر او تعداد چې کم دینو پوره کوا څنګه به پوره کې نو اول خو درود شریف وای درې پیری داغې نه بعد زما عزتمندو یا لطیف انت الله یا لطیف انت الله یا لطیف انت الله یا لطیف انت الله دا الفاظ بشورو کې زما عزتمندو او دا به یک مش یعنی په یو مجلس کې په یو ځای کې دانه چې یاره ته کټ کې ملاستي او سل پیری دی وی بیا پاسې بیا سل پیری و نه بس هم په دغه یو مجلس کې دا تعداد 1700 مرتبه یعنی 1100 پیری چې کم دینو دا مکمل کا 1700 مرتبه 1100 پیری یا لطیف انت الله یا لطیف انت الله زما عزتمند زر ویل کېږي په دې باندې دومره وخت نه لګيږي نو دا به مکمل وي بیا بدرې پیری درود شریف وي او بیا که لاسونه پورته کې او که د لاسونه نه علاوه دغه شانتي پزړه زړه کې سوال کې چې الله دغه پلانې قسم خوخت او زړه نستا په اختیار کې ستاره دوه غوته په میز کې دي یا لکم طرف ته چې ته چا زړه اړې نو اړول شي یا الله دغه کس دغه بندا کالک ته جنې د خزر ارس چې دي یا الله ته زړه ما طرف ته مایل کې او پزړه کې ته زما محبت پیدا کی نو عزتمندو دا عمل مچو کو دې سره الله رب العزت هغه محبوب ستاسو تابع کی چې کوم محبوب ستاسو نه نفرت کوي او ستاسو سورې چې د پکانو ولي هغه محبوب الله رب العزت ستاسو تابع کی لیکن دا یاد ساتي بعض خلک کی وظیفه پورا وانوري یعنی طریقه باندې ځان پوي نه کی او بیا چې دین وي یره وظیفه کارونه کو زما عزتمندو دا وظیفه کم ورځ چې تاسو خوخي په ورځي کولای شي لیکن شرط پکې داري چې دا به ورځ متواتر وظیفه کې یعنی یو هفته ورځ چې کم دینو مسلسل ارش په بدا وظیفه کې نو هغه محبوب الله رب العزت قدم تراولي عزتمندو مجرب ترين عمل دا خپل جایز محبت د پاره د عملو کې دعاګانو کې موږ یاد ساتي الله همیشه پر خوشاله تر تازه کامیاب و باد سات موږ له اجازه ترا کې ملوي ګوراتلن کی وظیفه ویډیو کې دلوي الله په امان